ټولو ملګرو ته سلامونه او ډېر زیات احترامات زما د فیسبوک پاڼې نه تاسو دا وخت ما ګورئ مونږ روان یو چېرته روان یو نویدا انشاءالله زه به پټ آباد منصري ته اسلام آباد ته او بیا به واپس دې ځای ته نو په لاره چې څه کېږي کم ځایونه راځي د نیچرل بیوټي چې کومه راځي هغه به هم تاسو سره شریکوو او نور چې مونږ څه کوو هغه به مخکې مونږ سره کوو نو مونږ پته نه لګي چې کم روډ دی خو بهرحال بټګرام ته روان یو کم روډ دی بیشام بازار ته روان یو بیشام بازار ته روان یو بیا به ځو بټګرام ته او چې کوم دی نو بیا به اوړو اخوا اسلام آباد ته خو شپه به زمونږ کم ځای نه وي دا شپه به یا په پټ آباد کې یا په اسلام آباد کې ها او زه به دا پل دی ډېر ښکلی ډېر نفس دمې نفس ته ولې غلی او په اباسین جانان لا هوکړم په کناره را سره زه ډاډ راکوي نه ملګرو دا هغه اباسین دی کم چې غټ ټرکونه ډوبوي کم ته چې مطلب ټرکونه پکې دونه واړه ښکاري چې ګزار شوی دا وینئ ډېر زیات ښکلی موسم هم دی او د دې دا اوبه زما په خیال چې خړې شوي دي دا تکې شني او غلی بهیږي خو مطلب ډېر زیات ژور دی مهال چې نه مونږ راورسېدو دا کوټ پل ته دا کوټ پل کې ولاړ یو او د دې نه پس چې مخکې دی نو مانسیره راځي او د کس نه مو معلومات وکړو نو هغه وایي چې مخکې موټروی راځي ګوره چې مخکې به څه کوو کوم ځای ته به ځو خو به هر حال د دې ځای دا اباسین دی مونږ راولاړ یو او تاسو لیدی چې دا ښکلې هوا ده داسې هوا ده چې سفر نه پس چې دی نو مونږ ځان له روم واغستو دلته به شپه کوو دلته به سټی کوو مونږ ځان فرېش کوو بیا به وځو ډوډۍ به خورو او ډوډۍ نه بعد به KFC ته ځو سیانه ها بیا به KFC ته به ځو خیر سره KFC ته به ځو او بیا به راځو بیا به وده کېږو بیا به سبا اوس مونږ د خیر سره روان شو ډوډۍ خورو د ډوډۍ نه پس چې دی نو بیا څه کوو بیا هم تاسو ګورئ بهرحال مونږ ډېر زیات وږي شوي یو مونږ چې ماسپښین ډوډۍ خوړلې لرو اوس خو ټایم ډېر زیات تقریبا 12 بجې دی نو په 12 بجې مونږ د ماښام ډوډۍ خورو دا چې دی نو د پټ آباد خالي روډونه پته نه شوي خو بهرحال دا بازار دی پټ آباد دا KFC دی مونږ KFC ته رالو او راځئ